خبر د امریکا مرکزی قومندانۍ مشر داعش په افغانستان کې په اوړي کې حمله زیاتوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. په افغانستان کې داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو ودی او پراختیا په اړه اندېښنو دوام. د تازه امریکایي مرکزی قومندان مشر جنرال کین فرانک مککنزن وای له افغانستان د متحده ایالاتو پوځیان له وتلو وروسته داعش ډېرې وده کړې ده او دوام پراختیا یو اړیه اندېښنې موجودې دي. هغه ادعاوې طالبان ردوي. ښاغلی مککنزن د متحده ایالاتو سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې داعش ډلې پراختیا او ودې پر اړه اندېښنې ترڅنګ وای ښایي دا ډله اوړي موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. نوموړي ویلي موږ په افغانستان کې داعش ډلې او وسلوالو پراختیا او ودې په اړه اندېښمن یو. د دې ډلې د تیرو څو میاشتو کې په کابل او ځینو نورو سیمو کې د غټې حملې کړې دي. زه فکر کوم دا ډله به په اوړي موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مککنزن زیاتوي که څه هم په افغانستان کې د طالبانو داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي خو زیاتوي د القاعده پر ضد یې مبارزې ځکه ستونزمنې دي چې له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري. ملګرو دا اوس موږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.